دې ټایم زه راغلی ما د چارسدي ضلع چارسدي صدر د فلور میلو مرشد علي خان صاحب سره چې نن په د فاروق اعظم چوک کې د فلور میلو د سرکاري وړو په حواله باندې چې هغوی کوم احتجاج کړو او تاسو په دې حواله باندې څه اقدامات دي چونکې ستاسو تعلق هم نن سبا پی ټي آی سره دی نو آیا چې ستاسو رات دي او د دې لپاره څه طریقې کار هغوی ډایرکټ صوبایي حکومت انتظامیه او فوډ ټارګټ کړي دي امید لرم چې تاسو به د هغې نه خبره مې خو په دې حواله باندې ستاسو څه اقدامات دي تاسو څه وویل غواړئ بسم الله الرحمن الرحیم زه مرشد علي خان د چارسدي ډسټرکټ د فلور میلو صدر مې دا نن چې کومه احتجاج شوی ده دې باره کې زه دا وایم چې بالکل اوړه ډېر ګران شوي دي خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی او حالات ډېر زیات خراب دي خو دا مسله د چارسدي ډسټرکټ نه ده دا زمونږ د ټولې صوبې ده بیا صوبې نه واله د ټول ملک ته په ملک کې د غنمو حالات خراب دي شارټیج دی زمونږ صوبې ته ټول زیاتر انحصار په پنجاب باندې دی ټول غنم او اوړه زیاتر د پنجاب نه راځي زمونږ چې دلته کومه سرکاري کوټه ده نو دې وخت کې تقریبا دا پکار ده 10,000 ټن مونږ ته دا میلاویږي 5,000 ټن نو دا ډېره زیاته کمه ده په دې په وجه دا ریټونه ورځ ورځ خیږي نور هم ګرانېږي په بره روان دي غنم چې کم دي نو ټول پرایویټ سیکټر کې دي خلکو سره دي انویسټرو سره او هغه هغوی ګران خرڅوي ګران ملاویږي پرون د غنمو چې کم ریټ و نو 11,500 نن دغه ریټ 13,000 روپو ته لاړو همدغسې دا ورځ ورځه دا سیوا کېږي د غنمو دا ریټ او د ریټ سره دا حالات ورو ورو خرابېږي نو دا نه د چارسدي د فوډ ډسټرکټ څه مسله ده نه د کې پی کې مسله ده غټه مسله چې کوم ده نو موږ ته د وفاق نه ده د وفاق نه موږ ته غنم نه ریلیز کېږي او چې غنم موږ ته نه ریلیز کېږي زموږ صوبې ته نو ورځ ورځ تکلیف سیوا کېږي اوس دا دلته کې کوم احتجاج شو د هغې څه خبرې چې یاره دا فوډ والا لیسټونو کې یا داسې کوي یا داسې کوي نو دا چارسده ډسټرکټ چې کوم دی نو دا زموږ د سیاست ګډ دی زیاتر فوډ والا هغه کسانو له کوټه ورکوي چې د چا فوډ والا لیسنس وي خو بیا هم کو دی کې په دې چې کوم میلیونو ته کومه کوټې والا نمونه ورکړي دي نو زیاتر کله ورته د یو سیاسي پارټۍ لیډر وایي زما نوم پکې واچوه بل سړی ورته وایي زما نوم پکې واچوه دلته چارسده کې دا سیاسي قوت لږ تیز دی او هر سړی دا کوشش کوي چې زه د وړو کوټې پسې ځان له د وړو کوټه وکړم نو دا د فوډ والا قصور نه دی فوډ والا هم غریبانان بس تېښتې له راغلي دي چې هغې سره هم غنم نشته